محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو سړی په یو مجلس کې ناست وي، مجلس کې مشران خلک ناست دي او غیبت کېږي، نو دی د غیبت هم نشي بندولی او هغو ته نشي ویلی چې د غیبت مه کوئ دا ګناه لري، او یا ولاړېدلی هم نشي د یو علت په خاطر باندې، نو سړی باید څه وکړي او سړی مأخوذه کېږي که نه؟ محترم وروره، د دغسې حالت سره شاید ډېر خلک مخ سوي او مخ سي، نو په دغسې حال کې چې سړی په د مجلس کې ناست وي، ولاړېدلی هم نشي او منع هم نشي کوی، اول خو ښه خبره دا ده چې هغو ته ووایي چې د غیبت مه کوئ، پرېږدي، په هغو یې پرېږدي. دویم دا دی که نه کېدی بیا ولاړ سي، او په دغه دواړو شیانو کې چې څوک څه نشي کولی، نو بیا چې دی ناست دی په زړه کې داسې ولبد یې ځینې کېږي، په زړه کې د غیبت خوند نه ورکوي، بس د مجبوریت احساسوي، هېڅ خوند نه ورکوي د غیبت ته خو دی ناست دی. نو محترمه دغه چې د ته خوند نه ورکوي او دی ناست دی، د غیبت یې ګر سره نه دی خوښ په زړه کې، دغه سړی نه دی مأخوذه، دغه سړي ته ګناه نه ثابتېږي، دی نه ګناهکاره کېږي او دغه سړی مأخوذه نه بلل کېږي. هغه په دې خاطر باندې چې مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي صلی الله علیه و آله وسلم، وایي که چیرې یو ګناه و، یو غلط کار تا لیدی، نو بیا یې په لاس باندې منع که په لاس باندې کوس نه و، په ژبه باندې ورته ووایه، په خوله باندې که هغه نه و، په زړه باندې بد ځینې یوسه. نو دغه درېیمه درجه ده چې دغه سړی ناست دی او په زړه کې د دې کار څخه بد وړي او په د اورېدلو یې هم راضي نه دی، نو دی مجرم نه بلل کېږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله د غیبت څخه وساتي او الله تعالی دې توفیق راکړي چې د یو چا د بدو پر بیانولو باندې پر ځای باندې ښه بیان کو، د هر چا هغه ښه بیان کو، دغه توفیق دی الله تعالی راکړي. اوس وخت کې په یو چا پسې خبرې ډېرې دي، ډېر خلک په چا پسې خبرې کوي، بد پسې وایي، غیبت یې کوي، مخامخ خورا در سره جوړي، مګر په ستا په نشتون کې چې ته نه یې، نو بیا خبرې کوي. داسې خلک شاید ډېري، خو هغه خلک چې د یو چا په بدو باندې پرده اچوي او ښه یې بیانوي، دا خلک لږ دي. نو باید دغه لږ خلک چې لږ دي، موږ باید په دغو کې راسو، او دا خلک د الله تعالی خوښ دي چې د مسلمان پر بدو باندې پرده اچوي، غیبت یې نه کوي، بد نه پسې وایي، ښکنځل نه پسې کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.